په تل ابیب کې د امریکا سفارت اړوند په یوې ودانۍ توغندی لګېدلی. په اسرایلو کې د امریکا سفارت ویلي دغه راکټ د ایران توغول شوو توغندیو په پایله کې د امریکا سفارت اړوند پر یوې ودانۍ لګېدلی او کم زیان یې لیدلی دی. نوموړي ویلي په دې پیښه کې د سفارت کوم کارکوونکي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا سفیر ویلي اسرایلو کې نامناسب وضعیت دوام ته په کتو به نن هلته د امریکا سفارت او کنسلګرۍ په رسمي ډول تړلې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران قطري او عماني منځګړو ته څرګنده کړې تر هغه چې د اسرایلو تر بریدونو لاندې دی له اسرایلو سره د اوربند لپاره خبرو اترو ته چمتو نه دی. رویټرز دا خبر دوشنبه د جون په 14مه د یوې باخبره سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي خپور کړی دی. دغه چارواکي ویلي ایرانیانو قطري او عماني منځګړو ته ویلي چې یوازې هغه وخت به جدي خبرو اترو ته کیني چې د اسرایلو د بریدونو د مخنیوي لپاره یې غبرګون بشپړ شوی وي. د دې سرچینې په خبره تهران په داسې حال کې خبرو اترو ته چمتو نه دی چې تر برید لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې پر یو بل د اسرایل او ایران د بریدونو په پیلېدو سره د یوې پراخې جګړې په تړاو اندېښنې له پخوا زیاتې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي پرون ویلي وو که اسرایل خپل بریدونه ودروي تهران به هم خپل غبرګونونه ودروي.